د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح د شورا په نننۍ غونډه کې د اولادونو او میرمنو د حقونو په هکله خبرې وکړې. د دین دی وتلي عالم وویل چې هر څوک خپل د کور د کسانو مسؤلیت لري او باید د هغوی د نفقې ترڅنګ هغوی د اسلام پاک دین د اصولو سره سم وروزي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په مشرۍ ترسره شوه او پکښې د اولادونو د حقوقو او مور او پلار د مسؤلیتونو په هکله خبرې وسوې. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح وویل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک خپل د کورنۍ د غړو مسؤلیت لري او باید د هغوی نفقه تامین کړي او همداشان هغوی د اسلامی اصولو په رڼا کې وروزي. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا دستور میدن که تو نفقه کن علی عیالک من طولک. در اینجا اکثر مفسرین حدیث از عیال کسانی گفتن که معنای عامی هم داره که همه کس که اهل زمان انسان باشه هم شامل میشه. انتو به ترتیب اینجا مراد به عیال خانواده انسان است. بر اینها نفقه کنین از قدرت که شما دارید. د دین دی وتلي عالم زیاته کړې چې ټولنه هغه وخت اصلاح کېدای سي چې هر څوک خپله کورنۍ اصلاح او د اسلامي اصولو مطابق یې برابره کړي. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا مشر د میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل بچیانو ته پام وکړي او هغوی د ناسمو لارو راوګرځوي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که از طول خود از قدرت خود نفقه زن را به طور کمال بدهی. یعنی چی معنا؟ خرج و لباس و احتیاج و ضرورتی که داره اینها همه تو بدهی. این فرمایش جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و اور نزنی، لطکوب نکنی و اور تخبیه نکنی، قبیح نگوی، اور دشنام ندهی، اور بی احترامی نکنی، بی عزتی به او نکنی، عیبگویی به او نکنی، امثال این چیزها با او مدارا کنید. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا چې د هیواد په کچه یو بېساري او منظمه دینی شورا ده هره سې شنبې د لوی جامع جومات په انګړ کې غونډه کوي او پکښې د هیواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کېږي.